یو چیز ته ډېر فکر وي احادیث چې دي یک اختلافي مسایل هم شته په حدیثو کې تزکیه د نفوس هم شته تهذیب د اخلاق هم شته اقبال علی الاخرت هم شته زهد فی حطام الدنیا هم شته رغبت فی العبادت هم شته ډېر شیان دي حدیثو کې داسې احادیث ته سړی عبادت ته تشویقي له دنیا نه دې بچوي اخلاق دې برابروي آخرت ته کوي تهذیب د اخلاقو دې کوي نو ته تنا تمرکز په حدیثو کې په اختلافي مسایلو مه کوه لاسونه دلته ونیسم که دلته ونیسم دا وړه مسله ده دې مسلې باندې امت مه اخته کوه که غواړې چې امت روان کې نو په دې مسلو یې مه اخته کوه دا وړې مسلې دي دا اختلاف له هغه سر نه راشروع ده تر دغه سره پورې دلته لاسونه نیول هغه چا ویلي دي چې هغه د اسلامي امت یو لوی مجتهد ده د کتاب جوړ ده فتح الصدور فتح الغفور في وضع الايادي على الصدور دلتم احاديث راغلي دي ولو كضعيف دي درهم السره في وضع اليدين تحت السره احنافهم في كتاب جوړ کړی خو جنگ مه پې باندې کوه ته دلته عمل کوه بدلته عمل کوي شخړه مه ترې نه جوړوه د اسلامي امت مه سره اخته کوه شافعیانو حنبلیانو مالکیان دې رفع الیدین کوي ولې دا رسول الله کړی ده امام بخاري چې اصح الکتب بعد کتاب الله د دغه مذهب ده بخاري مستقل کتاب هم پر رفع الیدین جوړ کړی ده ای دې کوي تا چې ولید کنځا مه ورته کوه سپکه مه ورته وایه زړه کې دې بد مه تر نه راوله مونږ خپله دا وایو چې رسول الله کړی ده صلی الله علیه وسلم خو مونږ دلایل بیا بیل دي مونږ وایو چې دا یې کړی بیا وروسته بیرته پریښی ده داسې نه وایي چې بیخي نه ده کړی د رسول صلی الله علیه وسلم اوس یې بیرته پریښی ده مونږ دا دلایل وایو مونږ یې نه کوو هغوی یې کوي هغوی چې کوي مونږ به بد نه پسې وایي مونږ چې کوو هغوی مونږ پسې بد نه وي امت مه اخته کوه په داسې مسایلو باندې چې هغه غوږونه به داسې کوي او نه به دي نیولي او دلته به دي نیولي او نیولي به دي نه به دي نیولي دا هغه فروعي مسایل دي د امت په دې مسلو مه اختلاف کوه ته چې د حدیثو په میدان کې وګرځېږې ډېرې داسې مسایلې به ووینې بله لویه مسله دا ده نو د حدیثو کې تنا اختلافي مسایلو ته مه متوجه کېږه حدیث یو لوی باب ده تهذیب د اخلاقو د ټولنې پې باندې وکړه نور ډېر کارونه شته ده پکې هغې ته امت متوجه کړه او بل دا ده له دې جامعې او له مدرسې نه چې کم طالب راوځي باید دا څوک وي واسع الصدر تنګ نظر یې نه نن اسلامي امت ته ټول مشکل تنګ نظرو ملیانو جوړ کړی ده تنګ نظر یې وي بس دی یو دوه درې مریدان یو دوه درې شاګردان دا مسلمانان نور ټول کافر دا امت په مخ نسي بولی ته چې دلته ما په د اسلامي وطن کې نسي زغملی ته به بیا ما سره د افریقا مسلمانان د نایجیریا او د نایجیر ما سره د مالی او د تنزانیا ما سره د المغرب او د تونس او د الجزایر ما سره بیا د ترکستان شرقي د قزاقستان او د ازبکستان او د ایران مسلمانان ته څنګه تحمل کړلی سي چا باندې چې د اسلام نوم پروت اوس دې ته کار وکړه خپل منځ کې مسایلو ته مه متوجه کېږه خپل منځ کې د امت اخته که لکه چې نن خپل منځ کې اخته ده نن یهود تر نه ورک دي نن د مسلمانانو ټول تمرکز په چا باندې ده زه طالبانو یو مولي صاحب و د ما ملګري ډېر ښه مجاهد سړی امریکایانو سره بندي و په دوبۍ کې ونیو بیا په سعودي کې ونیو بیا امریکایانو ته وسپاره بګرام کې بیا اخر وخت کې جمهوریت په زمانه کې چې را خلاص بیا شهید سو الله دې رحم ورباندې وکړي نو هغه ویلې په پاکستان کې د دوه علماو نومونه یې نه یادوم د دوه علماو جنګ سو هغه جنګ په هغه کال ما تکمله کوله جنګ په دې باندې سو چې مړي غږ اوري که یې نه اوري دا اوس شی دی که یې اوري که یې نه اوري موږ یې څه کوو او بل دا ده چې دا خیراتونه څه دي په دغو مسلو دعا بعد سنن په دې باندې جنګ سو یو پیر و یو طرف ته یو بل طرف ته بل چا پنجپیری بل چا څوک بل چا څوک د دې دواړو په منځ کې جنګ سو نو چې جنګ سو 14,000 کسان انسانان په دې دواړو طرفو جنګ کې شهیدان ووژل سول نو دغه مولي صاحب ما ته ویلې یو بل مولي صاحب هم شهید سوی بختاجان مولي صاحب نومېده فکر کوم د پکتیکا ولایتو که کیدای شي پکتیکا طالبانې پیژني فکر کوم د پکتیکا ولایتو چې ژوندی ده که شهید سوی ده لکه نو دا دیم وی را سره وی مولا عمر رحمه الله مونږ ته یو پیغام راولیږه چې تاسې ورسئ هغه وخت کې امارت بیرته ړنګ سوی و بیرته نه وی دا 2008 کال داسې وخت که څوم کالو
نو موږ ته ویلي چې تاسې ورسئ د پیر صاحب او د ملا په مابین کې جوړه وکړئ. وایي موږ چې ورغلو ورته پیر صاحب ته مو ویلې چې پیر صاحب محترمه ګوره دومره وړې مسلې وې 14,000 کسان احصایه سوې ده په دې کې شهیدان ورځ د قیامت کې چې د الله حضور ته بیا ودرېږي او جنګ په 600 ده. دعا بعد سنن سته که نسته؟ ما د امت دلته تاسو طالبانو ورونو واړه علما هر وخت درته وایي په همدغه متمرکز کوي چې څنګه د ملا سره دښمني وکړي. دا د امت په خیر نه ده. خیر د الله مو ښه علما که الله مو د پراخ تحقیق خاوندانو. البدایه و نهایه تاریخ څه ده؟ دا چې وګوري په کلونو چلیږي. په دغه کال کې دا ملا مړ سوی دا پیدا سوی ده. بیا اخر کې چې څه بیا عنوان کړي اخر کې چې په دې کال کې څه نادرې پیښې سوي دي. بیا وایي چې په دې کال کې په بغداد کې د شیعګانو د سنیانو خطرناکه جنګ وسو دومره ووژل شول. په دې کال کې د حنبلیانو او د څه ورته معتزله او جنګ وسو دومره پکې ووژل شول. نو چې ته هلته وګورې د اسلامي امت هلته چا دا اور پکې بل کړی ده. هر کال چې د البدایي و نهایي ګوري په بغداد کې داسې وسوله په پلانکیجي کې د مسلمانانو خپل منځي جنګونه کړي دي. نو چې سړی چې خپل کور کې اخته یي طالبانو بیا تربور ماتولی سي. تاسې خو پښتانه یئ هر یو هلته دی مونږ تاسې کې تربینت مسلې هم ډېري. کور کې چې دوه ورونه په جنګ باندې وي تربور بیا ماتوی سي. خو چې دوی خپل منځ کې دا ورونه څوک وي سره بیا تربور ماتولی سي. مونږ تربور کوپر د طالبانو ورونو مونږ کوپر څه وخت ماتولی سو؟ خپل منځ کې خود مسلې لرو ډېرې مسلې. ته ګډېږه زه وایم ګډېدل ناروا دي. سیما باندې کوپر فتوا مه کوه ما له اسلام نه مه باسه. ډېرې به داسې نورې مسلې وي بس همدې ته ناست چې ودرېږه د یو چا د کوپر مسله ثابته کړو. یوه مسله دا ده چې طالبان په دې مدرسو کې راوځي واسع الصدر رحب الذراع لاس به ډېر اوږد دي داسې اوږد چې ټولو ته غاړه ورکړي. اسلامي امت نن دې ته ضرورت لري. داسې طالب مه کوه کافر بچی دا دلته چا راوستی. واسع الصدر به یې پراخه سینه به لرې دا لاس به دې ډېر اوږد دي چې هر چا ته غاړه ورکړي. اسلامي امت دې ته ضرورت لري نن. میالا الی جمع کلمة المسلمین دې ته به ډېر مایل وي چې د مسلمانانو کلمه راټوله سي مسلمانان یو سي او مسلمانان چې متفرق دي هغه متفرقوالی ختم کې. ویقصر الفجوه بین المذاهب و اهلها د مذاهبو او د علماو په مابین کې چې کوم اختلافات دي هغه اختلافات له منځه ویسي. حسن الظن بأئمة المجتهدین والسلف المتقدمین په ټولو متقدمینو علماو ښه ګمانو کې هغه خالیګاه چې د اسلامي امت د علماو په منځ کې د مذهبونو په منځ کې راغلي هغه خالیګاه ډکه کړه یو یې کسره ویې ګنډه. طالبانو قیچي کول ډېر خلک کولی سي ګنډل هر څوک نسي کولی. ګورئ هر څوک قیچي کولی سي غچي باندې پرې کولی سي. ځان نه قیچي مه جوړوئ طالبانو که علما سوئ د اسلامي امت مه قیچي کوئ. اسلامي امت وګنډئ پروا نه کوي. بعضې شیانو کې به تاسو سره اختلافات وي او د بل خامخا علما فکري اختلاف لري علم یې لري. که تاسې د ما کتابخانې ته راسئ زه په زرګونو کتابونه در وښیم. څنګ ته یو کتاب ته یې فرض که داسې یې فرض که چې همدغه کتابونو والا هر یو عالم ده ژوندی د اوس په دې کتابخانه کې ناست ده. بحر رایق یو څه وایي شامي بل څه وایي. فتح القدیر یو څه وایي بحر رایق بل څه وایي. د بحر رایق ورور ابن نجیم المصري د بحر رایق چې په کند شرحه ده د یو څه وایي. د ورور نهر الفایق چې هغه هم په کند باندې شرحه ده هغه بل څه وایي. ورونه خپل منځ کې علمي تحقیقاتو کې مخالف دي سره. دا هېڅ پروا نه کوي. دا علمي تحقیقات دي دا علمي څېړنې دي. دا اوس د ما یو ورور درته وایي لږ طرف نه باید ترجمه داسې وکړو زور ته یې له دې طرف نه کړو نو دی باندې موږ شخړه وکړو. نه دا د شخړې خبرې نه دي. او بل دا د طالبانو ورونو غیر مثیر للضغائن والاحقاد القدیمه هغه پخوانۍ حسدونه بیرته مه راپورته کوه. پخوانۍ زمانې ته لاړ سې د شافعیانو د حنبلیانو منځ کې داسې وو نو هغه ضغائن او هغه حسدونه بیا راپورته کې. والامة لا تطیق اختلافا جدید. ای علماو ای طالبانو ای د اسلامي امت رهبرانو دغه امت دومره زپېدلی او زورېدلی ده د نوي اختلاف توان نه لري. دغه اسلامي امت سخت زبېدلی اختلافونه مه ورته راوړه. پخواني اختلافونه هغه پخواني جوړ وکړه ګنډل وکړه.
کمال دا ده چې ګنډل وکې، دا کمال نه ده چې قیچي کول وکې. نو الله عز وجل مو همداسې علما جوړ کا